د مصر په لاره چې کله پاشاهرا باندې ور داخل شو، هلته یهودیان او عیسایان دي، چا سره کتابونه دي، ورته ګوري چې یاره وګورو چې زمونږ په کتابونو کې د مسلمانانو د دویم خلیفه د عمر فاروق کوم صفتونه دي چې هغه په ده کې شته او که نشته، چې مونږ ته پته ولګي. ځکه چې په پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د څلورو غواړو ملګرو مکمل صفتونه موجود دي. مونږ ګورو چې دا هغه دی او که نه دی. نو چې دې سنګ په هغه شهرا په هغه لویه لاره ور مخامخ شوه، یهودیان عیسایان یو بل له مبارک وی مبارک شی وی دا هغه عمر نه دی، دا په اوښ باندې چې سور دی، وی دا مخکې چې را روان دا ستاسو امیرالمؤمنین اوښ دی بیا، وی دا هغه نه دی. وی زمونږ په کتابونو کې چې د مسلمانانو د دویم خلیفه کم صفت راغلی دی هغه په ده کې نشته. د مصر بادشاه ورته وی دا د اوښ پړی چې نیولی دی دا بادشاه دی زمونږ، دا چې سور دی دا نه دی، د اوښ دا پړی چې نیولی دی چې هغې کتابونو ته وکتل او ده ته وکتل، وی قسم نه چې همدغه سړی دی. د مسلمانانو دویم خلیفه د نبی علیه السلام دویم ملګری هغه همدا سړی دی. صرف د عمر فاروق په لیدو باندې پروردګار د دنیا یهودیان او عیسایان مسلمانان کړل، صرف په لیدلو باندې. بیا چې کله مصر ته ننوت، د شام ته سهار له د جمعې ورځ ده، او په بیت المقدس کې به عمر فاروق د جمعې تقریر کوي، خطبه ووایي. د دنیا خلق راغلی دی او ناست دی. د مصر چې کوم گورنر دی هغه وله جامې راوړې خشته مزېدارې ښکلې، وی حضرت چې کله ولاندې دا خشته ښکلې جامې واچو، دا پاکې مزېدارې مې درې نوې جامې راوړې. وی دا ولې؟ وی ځکه یهودیان به راځي، عیسایان به راځي، د هغوی عالمان او پوه خلک به راځي، تا نه به تپوسونه هم کوي او تا سره مجلس به هم کوي. نو چې تا خسته جامې چولي صاحب دا جامې د ټولې ټوکړې ورته لګېدلې دي نو که خبره نه ده. ورته وی نه، وی دا جامې د رقم ځای نه راوړې، وی دا صاحب د بیت المال، وی د بیت المال به یو زما دی، د عمر دی او که د عمر د پلار دی، د قیامت پر ورځ به الله له څه جواب ورکوم. ستا خپلې جامې شته چې ما ته وبخې؟ وی صاحب زما خو دا یوه جوړه دا چولې مې ده. وی د بیت المال مال به ماله نه راوړې، زه یو څه. وی چې دې جامو ته ټوکړې لګېدلې دي، خلک به را پورې خاندي زمونږ بېعزتي ده او ښکلې جامې واچوه. او ورته څه وایي؟ وی کفا بالایمان زینتن، وی د ایمان نه بهترین ډولې شی بل نشته دی. جامه به خپل کار کوي، جامه که هر څنګه ده، خو چې سړی د ایمان په جامه باندې په غسلخانه کې ووینځلې، نورې جامې نشته. نو چې هغې ځان له صفا کړې او په غسلخانه کې نچون پرې ولګې او بوټې اوچماتې شوې، وی چولې بار راووته. د جمعې مانځله بیت المقدس ته لاړ، په منبر کېناست. یهودیان او عیسایان د دنیا د عیسایانو راهبان او د علماو دا راغلي دی ورته ناست، ډېر ښایسته تقریر و. او هغوی چې ورته ګوري د جامو ته او د خپلو کتابونو هغه لیک ته ګوري چې زمونږ په کتابونو کې د عمر کم صفت دی، هغې ته ګوري نو حیران دي. چې مونځ شو، د مانځه نه پس راغلل تپوسونه یې ترې شروع کړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د یو عالم له د یو راهب له ډېر په اطمینان جواب ورکوي. په دغه مجمع کې چې څومره په زرګاو یهودیان عیسایان، پروردګار ټول مسلمانان کړل. هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانانو ته به دین ستاسو درست نه دی او زمونږ دین ټیک دی او داسې دي داسې دي. زما وروڼو چې د انسان په زړه کې د الله یره راشي که نه، د هغې اثر د انسان په دې مخ او په دې وجود باندې راشي، او بیا د هغې اثر په بل مسلمان پرېوځي. لکه څنګه چې سړی د انور ته دا شیشه ونیسي که نه، نو که ستاسو خیال په دې شیشه کې د انور هغه شعا راشي، نو په دې دیوال باندې چې لګی نو پړق غوندې کوي. دقه رنګې د دې ایمان تعلق د الله سره دی. نو د چا په زړه کې چې د ایمان رڼا راشي او د الله یره راشي، نو په بل مسلمان یا په کافر یا په انسان یې داسې اثر پرېوځي لکه شیشه چې څنګه یو دیوال ته نیسي او هغه برېښنا کوي. زمونږ په خبرو کې اثر نشته، ولې؟ زړه کې د الله یره نشته. زمونږ وینا نه په مونږ اثر کوي او نه په بل اثر کوي، ولې؟ د زړه یره نشته. که د زړه یره وي
نو بیا به په مونږه مسر کو په تاسو باندې به مسر کو پلار زوی ته لګي نصیحت کوي استاد شاګرد ته لګي نصیحت ورته کوي مشر کشر ته لګي نصیحت ورته کوي یاره وی په خبرو کې مې اثر نشته وی ډېر نصیحت مې ورته وکړو په دې بچي اثر ونه کړ دا د یارې دا د زړه د درد نه خبره نه چې کله د زړه د درد نه خبره د زړه د یارې نه او د هیبت نه او د درد نه راووته قسم دی هغه په کشر مسر کوي او هغه په بچي باندې مسر کوي هارون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی مشهور بادشاه نو دا خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عمر دا چې سکول په زړه کې د الله یره پرته ده یره خوف خدا یو ځل وی که دا ټول خلق الله جهنم ته وبخي ټول مخلوق او الله اعلان وکړي د قیامت پر ورځ چې دا ټول ما وبخل جنت ته دي شیطان هم مثلا وبخي هېڅوک پرې نه دي خدا اعلان پکې وکړي چې صرف یو کس به دوزخ ته ځي او باقي به ټول جنت ته ځي یو به وایي څوک وي چې څومره مخلوق دا ټول تر شیطانه پورې الله وبخي مثلا مثال فرض باندې خبره چې دا ټول مې وبخل خو یو کس به جهنم ته ځي وی دا به څوک وي وی دا به عمر وي وی دا به زه یم دا دونه من الله نه یره او که الله تعالی اعلان وکړي چې دا ټوله دنیا جهنم ته ځي او صرف یو کس به جنت ته ځي وی دا به څوک وي وی دا به عمر وي چا ورته دا ولې وی یره مې هم د الله نه فضله کړې ده چې هغه یرې ته ګورم نو دونه مې پړه کې یره ده چې زه یم که ټوله دنیا جنت ته ځي او یو دوزخ ته ځی به ځم او د الله د رحم امید مې پړه کې ډېر زیات دی بل طرف ته چې د الله رحم ته ګورم نو یم چې ټوله دنیا دوزخ ته ځي نو د الله هغه رحم به په مې زه به جنت ته ځم زمونږ د طالبانو ته رجا او خوف وایي یره امید نو ړکې به را دواړه ساتئ هم به د الله نه امید ساتئ چې یاره زه مسلمان یم الله زه د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړم الله زما په ژبه ښکلې کلمه جاري کړله په مسلمان وطن کې پیدا کړم مونځ وله کوم او دس کوم نو انشاءالله د الله نه مې تم او امید شته چې ما به الله وبخي او جنت ته به مې ولیږي